سلامونه قدرمنو اوریدونکو، وخت مو په خیر. زه ایاز پاچا یم او تاسو د شال میډیا یوټیوب چینل له لارې د مستند راپور ګورئ. نن به تاسو ته د افغانستان د سویل ختیځ له یو مهم ولایت پکتیکا سره بلد کړو. پکتیکا ولایت چې د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې تاریخ، کلتور او طبیعي ښکلا پکې یو ځای شوې ده. دا ولایت د هیواد په سویل ختیځ کې موقعیت لري او د میلمه پالنې، غیرت او زړورتیا له امله پیژندل کیږي او له ستراتیژیک، تاریخي او جغرافیایي پلوه ځانګړی اهمیت لري. دا ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له مهمو سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. پکتیکا غرنی ولایت دی چې پراخې درې، لوړې څوکې او کرنیزې سیمې لري. د دې ولایت طبیعي جوړښت د کرنې او مالدارۍ لپاره مناسب دی. د پکتیکا ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. غنم، جوار او ځینې میوې د دې ولایت مهم کرنیز محصولات دي. سره له دې ټولو ځانګړتیاوو پکتیکا ولایت ته د نورو ولایتونو په څیر لازمه پاملرنه نه ده شوې. صنعتي فعالیتونه محدود دي او د کار منظم فرصتونه کم تر سترګو کیږي. په ډیرو سیمو کې دوامداره برېښنا شتون نه لري او خلک لا هم په بدیلو سرچینو تکیه کوي. همدارنګه د مخابراتو او انټرنیټ خدمات کمزوري دي. حال دا چې قوي او باثباته انټرنیټ نن سبا د تعلیم، اداري چارو، سوداګرۍ او عصري اړیکو لپاره یوه اساسي اړتیا بلل کیږي. د ښوونې او روزنې، روغتیايي خدماتو او لوړو زده کړو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. د روغتیايي مرکزونو کمښت او د مسلکي کادرونو نشتوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي. پکتیکا ولایت د افغانستان د ازادۍ او ملي حاکمیت په مبارزو کې مهم رول لوبولی دی. د دې ولایت کلتور د پښتني دودونو پر بنسټ ولاړ دی چې پکې جرګه، میلمه پالنه، ورورولي او ټولنیز نظم ځانګړی ځای لري. پکتیکا ولایت د طبیعي سرچینو، انساني ظرفیت او ستراتیژیک موقعیت له مخې د پرمختګ پراخ امکانات لري. خو دا امکانات هغه وخت عملي کیدای شي چې دې ولایت ته د زیربناوو، برېښنا، مخابراتو، تعلیم او روغتیا په برخو کې دوامدار او متوازن پاملرنه وشي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې. د خدای په امان.